د جلال آباد ښاروالۍ کاري ټیم یو ځل بیا د ښار پاکوالي پر موخه راوتلی. دا ځل په جلال آباد ښار کې د روږدو کسانو تر ټولو مهم او لوی ځای په نښه کړی. د کابل پولیسو وروسته دلته هم د جلال آباد ښاروالۍ له لورې د روږدو کسانو هغه مرکز چې 20 کلونو راهیسې پرې هېڅوک نه و توانېدلي چې پاک یې کړي، دوی پرې پارک جوړوي. تقریبا د 15 کاله 20 کاله دغه تدابیر شوي وي. دلته د پوډریانو ژوند کولو د دوی کورونه په حساب باندې همدغه دغه جر پاکول همدغسې دا موږ الحمدلله په دې باندې وتوانېدلو چې دغه ساحه پاکه کړو. د دې تر څنګ موږ یو کمیټه لرو، هغه مو جوړه کړې ده تر څو دغه د ښار کوم سړکونه چې بند دي، کوم کوڅې چې بندې دي، د غاصبینو لخوا یا هم د نورو خلکو لخوا دغه خلاصولو خیر انشاءالله. د دې سیمې استوګن خوشحاله دي چې د روږدو کسانو دغه استوګنځای له منځه یوړ او پر ځای ورته تفریحي پارک جوړیږي. د دوی په وینا چې پخوا دلته د کثافاتو او بدبویۍ څخه تنګ راغلي وو، خو شاید فکر نه کول. ښایسته شو، مخکې پوډریانو جوله وه، اوس د انسانانو جوله شوه. پوه شوې، اوس پکې څومره صفا او څومره سوتره مونږ پکې روان یو. مخکې مونږ د هېر ځای په دې لاره تللو. پوډریان به پل لاندې به ودې، غرفو لاندې ډېر مرداریان به ودې، چټلیانې به وو. خلک به دې ځای نه به چې تېرېدو خپل پوځ یې به بندول د بوی د لاسه، چټلي لاسه، د اکثر بیماري به هم دې ځای نه پیدا کېدو. اوس ماشاءالله ګورې د ګلان هم کرلي دي، ځای هم ډېر پاک کړو او اوس ماشاءالله مونږ دې ځای نه ډېر خوشحال یو. د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحال یو په دې چې مونږ د ډېر کارونه وکړو. تاسو لکه څرنګه چې ګورئ پله سوخته کې هلته هم ډېر پوډریانو هغه ځای هم ماشاءالله اوس پاک کړل، اوس کتابونه خرڅېږي. ټول پوډریانو او هغه اوس ماشاءالله ډېر ښایسته پارک او ډېر ښایسته کارونه روان دي. خدای دې نور هم وکړي چې نور کارونه مونږ ته وکړي. د امارت اسلامي نه ډېره مننه. دلته به مخکې ټول پوډریانو دغه سیمه چې سلګونه روږدي کسانو پکې نشې کولې او د اوسېدو ځای هم ګرځېدلی و، د جلال آباد ښار تلاشۍ څوک ته په 100 مترۍ کې پروت دی چې د ګڼو خلکو تګ راتګ لاره هم پر همدې ځای وه. د روږدو کسانو سره په څنګ کې کمومره ماشومان هم لیدل کېده چې په نشو به بوخت وو. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره